نورو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سردار ظاهر د خپل یار سرفراز د وجې قتل کړی شوی دی. مونږ د هغې د پلاټ سره کوم چې په هغه پلاټ کې اوسېده د هغې سره زموږ یو ملګری هم اوسېږي، د هغه سره مونږ رابطه کړې ده، نو هغه به هم ګورئ. خو د هغې نه مخکې راځو د ضمیر خان ضمیر صاحب ویډیو طرف ته، په کوم کې چې هغو ته یو څو اشعار ډایلۍ کړي دي، نو د ټول نه مخکې هغه واورئ. سردار ظاهر ته چې کوم د یار د لاسه قتل شوی د هغه په حق کې دوه شعره چې زما د مینې نه انکار دی وکړو، څه د کمسلو خلکو کار دی وکړو، چې زما مخکې وي نو هېڅ دی نه وي، او چې زما وروسته شوي ګزار دی وکړو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد بھائی څنګه یې؟ ښه خیر دی، شکر دی. تاسو ښه؟ ښه دی. ما د ترنګ وکړو د کوم سردار ظاهر چې لکه وفات شوی دی که نه، دا کومه قصه چې راغله، نو ما چې دغې لږ معلومات د نوالو د خپل کتونکو سره به هم شیر کړو، خلکو ته به پته ولګي، ځکه چې څوک یو قسمه شکونه کوي، څوک بل څه وایي. صحیح ده. نو دغه دی، تاسو خو لکه دې په خوا ته اوسېږئ که نه، دې کوم پلاټ چې و دا چې پکې اوسېد هغې په خوا کې یئ که نه؟ دا زموږ سره نږدې و، زموږ کوم خوا ته چې پلاټ و دی په هغې کې اوسېدو. ښه نو دا راته ووایه، د دې لکه هسې څونه وخت د یو بل څه وشو چې دا به د یو بل خوا اوسېده، یعنې کوم ملګرتیا چې وه؟ دا خو تقریبا د ډېر عمر د یو بل سره اوسېدو. ښه او دغه دی لکه دیو لکه داسې جنګ جګړې مخکې کړي دي په خپل منځ کې؟ نه، د دې منځ کې مخکې چې دی نه څه اختلافات داسې نه دي راغلي او څه جنګ جګړې داسې نه دي شوي مخکې. ښه نو لکه اوس راته دا واقعه بیان کړه چې لکه دا اوس څه چل شوی دی چې اخیر خبره ته پکې مرګ ته راورسېده او هغه یې مړ کړو. دا چې دی څه کسان وایي چې لکه دا کس چې و د کوم سردار ظاهر و چې ده به د هلکانو کاروبار کوو، اوس څوک وایي چې څه د پیسو لانجې ده، خو لا صحیح وجه چې دی هغه د اوسه پورې ته. نو لکه مونږ هم دغه وایو که نه، مونږ چې کوم معلومات وکړو نو لکه څوک دغه د هلکانو قیسې کوي چې ده به هلکان ګرځول او داسې، نو د هغې وجې نه داسې دې څه مسله راغله، څوک وایي د پیسو معامله ده. نو لکه ته څه وایې چې مکمل پته یې نه لګي؟ جی، او د اوسه پورې دې څه پته نه لګي، لکه څوک وایي چې د هلکانو کاروبار به دې کس کوو، او څوک وایي چې لکه د پیسو لانجه ده، پیسو په لانجه باندې دې دغه وران شوي دي، یو بل یې ویشتی دی. نه نو د دې داسې شراکت کاروبار و؟ نو د دې داسې شراکت کاروبار نه و، خو لکه د یو بل سره ډېر ګرځېدو، ناسته پاسته ډېره وه د یو بل سره. جی. نو اوس پولیسو په دې څه ایکشن اخیستی دی که نه؟ اف آی آر پې شوی دی او پولیسو پې ایکشن هم اخیستی، خو هغو هم تر اوسه پورې څه معلومات هم نه دي کړي داسې چې لکه اصل ریزن څه دی، خو ریزن نه دی معلوم. او دا کس خو به ګرفتار شوی نه که نه، دا کوم دغه سرپراز چې دی؟ نه، تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. نو د دې څه قانوني کاروایي مخې ته نه ده راغلې لا؟ نه، تر اوسه پورې لا ریزن پته نه لګي چې دا په څه باندې اکثر شوی، لکه دا په څه باندې دا کس ویشتی دی، خو لکه دا کار دی چې څوک وایي چې د هلکانو کار به یې کوو، څوک وایي چې لکه د پیسو حساب و، خو لکه د اوسه پورې څه پته هم نه لګېدلي او لکه پولیس هم څه ایکشن داسې نه دی اخیستی. زه صحیح ده، زه بس دغه معلومات هم درنه کول، ډېره مننه. ټیک شه، ډېره مهرباني. صحیح ده، السلام علیکم. دغه مکمل معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه، کوم چې په سوشل میډیا باندې څوک یو قسم پروپیګنډې کوي چې دا د دې د وجې قتل کړی شوی دی، څوک وایي د پیسو کومه معامله چې وه، کاروبار د دې په منځ کې اختلافات راغلي وو، خو تر اوسه پورې د هغې پته لا نه لګي چې آیا څه وجه ده چې دا قتل کړی شوی دی. پولیسو چې کوم دی هغه په دې باندې اف آی آر هم کړی دی او هغه په ایکشن کې راغلي دي، نور قانوني کاروایي چې ده هغه به هغه په عمل کې راولي. نو دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره.